Welcome to my YouTube channel English Reader. Concern. Concern. concern معنی د اندېښنه یا فکر د متعلق په معنا سره هم راځي. په جمله کې داسې استعمالوو I still have some concern. I still have some concern معنی د زه اوس هم یو څه اندېښنه لرم. while معنی د کله چې په جمله کې داسې استعمالوو While I was child. while I was child معنی د کله چې زه ماشوم وم. بل مثال دا while I was sick معنی دا کله چې زه مریض وم. Still. still معنی دا تر اوسه په جمله کې داسې استعمالوو Still you stand here. still you stand here معنی دا ته تر اوسه دلته ولاړې. circumstance معنی دا حالت یا وضع په جمله کې داسې استعمالوو Under these circumstances, we cannot continue. under these circumstances we cannot continue معنی دا په دې حالاتو کې مونږ دوام نشو ورکولای. dedicate معنی دا وقف کول په جمله کې داسې استعمالوو He dedicated his life to education. he dedicated his life to education هغه خپل ټول ژوند تعلیم ته وقف کړ. promise معنی دا وعده کول په جمله کې داسې استعمالوو It is my promise with you. it is my promise with you دا زما تا سره وعده ده. pensive معنی دا چورتي یا فکرمند په جمله کې داسې استعمالوو He looks very pensive. he looks very pensive معنی دا هغه ډیر چورتي ښکاري یا فکرمند ښکاري. inauguration معنی دا افتتاح په جمله کې داسې استعمالوو We attended the inauguration of New Road. مونږ د نوي سړک په افتتاح کې ګډون وکړ. kinship معنی دا خپلوي یا رشتہ داري په جمله کې داسې استعمالوو Kinship is important in our culture. kinship is important in our culture معنی دا زموږ په کلتور او رسم رواج کې خپلوي مهمه ده. bequeath معنی دا وصیت کول په جمله کې داسې استعمالوو He bequeathed his house to his son. معنی دا هغه خپل کور زوی ته په میراث کې پرېښود. notoriety معنی دا بدنامي په جمله کې داسې استعمالوو Her notoriety spread across the city. معنی دا د هغې بدنامي په ښار کې خوره شوه. Dear friends, for your better understanding, I want to repeat these all sentences once again. ملګرو د ستاسو د ښه پوهاوي لپاره دا جملې یو ځل بیا تکراروم. I still have some concern. معنی دا زه اوس هم یو څه اندېښنه لرم. While I was child. معنی دا کله چې زه ماشوم وم. Still you stand here. معنی دا ته تر اوسه دلته ولاړې. Under these circumstances we cannot continue معنی دا په دې حالاتو کې مونږ دوام نشو ورکولای. He dedicated his life to education هغه خپل ټول ژوند تعلیم ته وقف کړ.